او د صدقة الفطر یا سرسایې متعلق یوه بله ډېره اهمه مسله ده. هغه دا ده چې ډېر زیات ورونه د سعودي عرب، د اماراتو، دوبۍ څخه دا شان د نورو خارجي ممالکو څخه پوښتنه کوي چې زمونږ کم نابالغ بچي دي په پاکستان یا په افغانستان کې، د هغوی سرسایه یا صدقة الفطر به د کم ملک په حساب باندې باسو. نو د دې مسلې جواب دا دی چې د دغه نابالغو بچیانو سرسایه پر تاسو باندې واجب ده، ځکه دا نابالغه بچیان ستاسې تبع دي، د هغوی سرسایه نفقه هر څه پر تاسو باندې لازم دي. نو ته چې خپله سرسایه د کم ملک په حساب باندې ورکوې، پر تا باندې خو د هغه ملک د حساب د لازمه ده په کم ځای کې چې ستا اختر تېرېږي، په کم ځای کې ته اوس اوسېږې، که هغه سعودي عرب وي، که هغه دوبۍ وي، که هغه ملیشیا وي، که هغه یورپ وي وغیره. نو د هغه ځای حساب به ته معلوم کې، د هغه ځای په قیمت و ریټ باندې به ته د خپلو نابالغو بچیانو صدقة الفطر هم وباسې. داسې نه ده صحیح چې ته اوسېږې په یورپ کې یا په دوبۍ کې یا په سعودي عرب کې، ستا بچي په افغانستان کې دي یا ستا بچي نابالغه په پاکستان کې دي، لیکن ته د پاکستان د حسابه د هغوی سرسایه وباسې یا د افغانستان د قیمت او د حساب څخه د هغوی سرسایه باسې. دا صحت نه لري. ها یوه خبره ده، که ته څوک وکیل جوړ کې په افغانستان کې یا هم په پاکستان کې چې هلته ستا اقربا وي، هلته یا طالب علمان وي، هغه ډېر محتاجه وي، دلته که په افغانستان کې باسي او که په پاکستان کې باسي، نو د هغه حساب به بیا هم باسي په کوم ځای کې چې ته اوسېږې. په در المختار کې راځي وفي الفطرة مكان مؤدي عند محمد رحمه الله وهو الأصح. په صدقة الفطر کې مکان د ادا کوونکي معتبر دی، کم څوک چې دا صدقه ورکوي. وأن رؤوسهم تبع لرأسه، ځکه د نابالغه بچیانو سرونه هغه تبع دي د پلار د سر، هغه تابع دي د خپل پلار، نو د پلار په حساب باندې به د دوی صدقة الفطر ادا کیږي. او دا شان په الفتاوى الهندیه کې هم راځي وفي صدقة الفطر يعتبر مكانه. په صدقة الفطر کې د والد د پلار مکان معتبر دی، لا مکان اولاده الصغار وعبیده فی الصحیح، نه دی معتبر د خپلو نابالغو بچانو مکان د اوسېدلو ځای او دا شان د مریانو ده. په صحیح قول کې هم دا دی، الفتاوى الهندیه په اول جلد کې دا راځي. او دا شان په البحر الرائد کې راځي په حواله د محیط بروحاني باندې دا مسله لیکي چې وصحح في المحيط أنه في صدقة الفطر يؤدي حيث هو. صحیح قول د محیط څخه هم دا دی چې په صدقة الفطر کې به د ادا کوونکي ځای معتبر وي چې په کم ځای کې دا پلار وسیږي. ولا يعتبر مكان الرأس من العبد والولد، په کم ځای کې چې ستا مریی دي، ستا نابالغ بچی دي، د هغه د اوسېدلو ځای معتبر نه دی. لأن الواجب في ذمة المولى، ځکه د هغوی سرسایه د مولا پر سر باندې یا د والد پر سر باندې واجب ده. دا مسله کې ډېر زیات ورونه اشتباه دي، غلط دي چې هغوی بچي په افغانستان کې د افغانستان د حسابه سرسایه وباسي، ځکه د افغانستان نرخ یا قیمت لږ تر نورو ممالکو کښته وي، یا د پاکستان په حساب باندې باسي، ځکه د پاکستان نرخ د سرسایې یا د صدقة الفطر د قیمت هغه تر دوی ډېر زیات کښته دی. نو دا مسله باید اصلاح سي، دې ته باید ډېره زیاته توجه وسي. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب.